دا د مسخوتن ډیره نا وخت او چې زمونږ کشری رور کله چیرې وېستو نو ماشاءالله خولي مزیدار بیکری و سره پرته و وسن به تما بیل چې یاره تاسو شروع کوي دا غینه پس بخپلې غاپې شاپې لګاو. السلام علیکم ورونو. مازیګری ټیمو تقریبا د ماخام 15 بجې به ماته یو کار ایمرجنسي و د رنګ وکول روزن خپل ماشینان د رچوته و بل زما کار لزان راسو ما ټل ریټ ول د ریټ سره بروسته ته ګورو خپل ماشین چور بس ما ډایرک اسن به ترنګ وکم خپل انجن راوړو ځکه چې مالک ول انجن هم د ځان سره راوړو انجن اگر په چنچي کې راچول دلته پکې موږ په کلی کې ماشین واچو شرګل ته شراوڅو د خپل غبارو ول مولید چې ماشاءالله ډیر خپل خوند کو مخامټ مو تیار لګیدو ول خاصن به تما ویل چې یاره زر ځن لوکیشن ته رسو ځکه چې مالک مونږ ته لوکیشن را لګل او غوول چې دی لوکیشن ته ځن را ورسوه مونږ ته د لوکیشن مونږ په ولینځل د کودري بازار لیدلې د خو نه د خپل کودرو ته ځان را ورسوي د کودرو په طرف چې کله روان شو د اتیانو په روډ باندې اتیانو روډ نه دی خو تراو د یوجري سره سیده مونږ وغوښتو په دې ټیم کې تیارم لګیدل ما د موبایل لایټ آن کو ځکه چې ویډیو مې کول نو حسن بھائی راتول چې لایټ آن کا چې ویډیو دی لګه صاپا راشي نو دلته کې مونږ کوڅو د کسنم تاسو کو هغه راتول بالکل دا لوکیشن دی تاسو صحیح ځای ته را رسیدلې بس مالک ګیټ کولاو کو تاسو لیدل شي داغه کور ته رادنو ته دا بنانډه به مونږه سبا د دې رګړی د خیر سره شروع کو په دې ټیم کې مالک مونږه لخه یخ کول ډرینکس راوړو چې کوله مست بوتل راوړو بوتل په ګلاسونو کې واچو د خیر سره مونږه سکل شروع کړسن به علم ته یو ګلاس ورکو یو ته موس کو داغه جن بس ډایرک په چنچي کې راکینه تو مخ کې روان شو ځکه چې تیار ډیره زیاته لګیدل حسن به تما وویل مالچیر روټي بخرونو داغینه پس زواغیره ته بالکل صحیح ده بازارک شیرګل بازار ته رالو دلته کبابی له ماډر ورکو کبابی چې کم دی ویل تاسو دلته کې انتظار کوئ چې زر سپیشل کباب تیار کم بدل ته مونږ انتظار کوو چې پدې کې زمونږ کباب تیار شو لو تاسو لیدې چې په ټیبل راته پراته دي ماشاءالله ډیر زیات مزیدار او ډیر زیات خولي ښکارېدل خو ماته د سلګه شانته کې غاړه رانی مګو چې کله مې خولې تکړو نو والله چې ذهن را لته کو ځکه چې ډیر زیات خوندور او ډیر زیات مزیدار حسن بھائی ویل چې واقعي دا ډیر زیات مزیدار دی بل پارټنر هم شروع وکړه د کباب خړولو نه پس کله بیل مونږه جمع کو د بیل جمع کول نه پس مونږه واپس چنچي ته راوخته دلته کې مسن به تویل چې زه کور ته رنګ کوم چې تاسو لچې تیار کړئ بس ډایرک مې کور ته رنګ وکړو هغه مشه بل رور ته ویل چې یاره تاسو چې تیار کړئ ځکه چې حسن به بچي سکین دغه نه پس په ز پرېدم کني د سینه پرېدم هغه راته بالکل بیغمه شه خړل چې کله راوځو خړل ماشاءالله ډیر زیات خپل په تیار کې خړو دلته مټیان ول مېره ملګه بیکری را لره ځکه چې د چیو سره بیکری نه او د بوتل سره چې کوم د سره خوراک نه نو مال خوان نه راکې زه په خپل دي شینو شوقیم نو په دې وجه مې ور سره بل هم راړولې بس ډایرک دلته ګراله من چنچي را ته خواته ولاړو بس هغه سره ور وختمه او د کلی په طرف باندې روان شولو بس دلته کې چې کله مونږ د خیر سره کلی تر ورسو د غشاته زمون کور نه چې کم شاته ګراوند پاغه کې زتلم اوس مې کور نه ولا چې مې رز دلته را حسن بھائی د انتظار کوم هوتل چې ټایم ټیرو بس مې بیٹک ته زو هغه راته ویل چرته نه جوړل دا ځای بالکل صحیح دی بس دلته کې زمونږ کشری رور چې راوړل د ویل کې خو پیالې میالې ته ډکاول شروع کړل چې کله پیالې ډکه کړو نو ما سن به ته ویل یاره مالچې ګرمې دي خیال وته کوي چې هڅه نه وم سیز یو مال دلته کې بس شروع وکړو نو په دې ټیم کې چې کله مونږ د خیر سره چې وسکل نو بزاغې نه پس د چې وسکل نه پس سن به ویل چې زب وسکلی ته زما ما وته ځای یاره خو تیار د خپل خیال ساتنه په دې ځکه خپل ولاګ ختم کوم ملوي ګور روان ویل